وعظ وعدنا هر کله چې وعده واخیستله مونږه موسی علیه السلام نه 40 لیلة د 40 شپو ثم اتخذتم العجل بیا جوړ کړه تاسو څخه معبود من بعده د هغې نه پس وانتم ظالمون او تاسو ظالمانو ثم بیا مو معاف کړی عفونا عنکم تاسو من بعد ذلك فصل دینا لعلکم چې تاسو تشکرون شکر وکړئ. وعظ آتینا او هر کله چې مونږ ورکړه موسی الکتابه موسی علیه السلام ته کتاب والفرقان فیصله کوونکی لعلکم چې تاسو تهتدون لاره بیا ومومئ. وعظ هر کله قال چې ووی موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قومي ای قوم زما انکم بشکا ظلمتم تاسو ظلم کړی انفسکم پخپل ځان باتخاذکم العجل په معبود نیولو د سخي فتوبو فاستوبه وکړه الی بارئکم د خپل خالق په برګا کې فقتلو بیا یې قتل کړه انفسکم خپل ځانونه ذالکم همدا غوره ده خیر لکم د تاسو دپاره عند بارئکم ستاسو د خالق په نیزه فتابه پس هغه بیا قبوله کړه هغه توبه علیکم دستاسو انه بشکه هم هغه دی هو التواب الرحیم لوی توبه قبلونکې او نهایت رحم والا. وعظ قلتم او هر کله چې تاسو وویل یا موسی ای موسی علیه السلام لن نؤمن لک هرگز یقین نه کوو ستا لره حتی ترسو نر الله چې ونه ګورو الله پاک جهرتن ښکارا فاخذتهم الصاعقه پس ونیول تاسو تندر وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل ثم بعثناکم بیا مونږ تاسو ژوندي کړی من بعد موتکم ستاسو د مرګ نه پس لعلکم تشکرون چې تاسو شکر وکړئ. وزللنا او سورې مو کړه علیکم الغمام په تاسو باندې د وریځې وانزلنا او نازل مو کړه مونږ علیکم المن والسلوى په تاسو ترنجبین او مړزان کلو چې خورئ من الطیبات د پاکو سیزونو نه ما رزقناکم کوم چې مونږ تاسو ته درکړو وما ظلمونا هغوی په مونږ ظلم نه و کړی ولکن کانو لیکن هغوی په خپله انفسهم یظلمون په خپلو ځانونو یې ظلم کوله. وعظ قلنا ادخلوا هر کله مونږ چې ووی چې داخل شئ هذه القریة په دې کلي کې فکلوا بیا خورئ منها د دې نه حیث کوم ځای کې شئتم چې غواړئ تاسو رغدن په فراخۍ سره ودخلوا او داخل شئ ودخلوا الباب په دروازو کې سجدا وقولوا سجده کوونکي او وایې حطتن توبه به وي نغفر لکم مونږ معاف کړی تاسو ته خطایاکم ستاسو خطاګانې وسنزید المحسنین او زیات به ورکو په بدله کې نیکي کوونکو ته فبدل الذین پس بدل کړه هغه ظالمانو هغه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړو قولن یو بله کلمه غیر الذي په ځای د هغې کې
قیلا چې سوویلې شو لهم هغوی ته فانزلنا پس مونږ نازل کړو علی الذین په هغه ظالمانو باندې ظلمو چې ظلم یې کړی رزن عذاب من السماء د اسمان بما كانوا يفسقون په وجه د هغوی چې نافرماني کوله وإذ استسقى کله چې وغوښتلې موسی علیه السلام نه لقومه د خپل قوم فقل نضرب بعصاك الحجر چې وی چې اووهه په خپله همسه په کاڼي باندې فانفجرت پس روانې شوې من حسنته د هغې نه عشرة عینه 12 چنې قد علم او پیجندلو کل اناس مشربهم هر قوم خپل د څښلو ځای کلو خورئ واشربو اسکې من رزق الله دا د الله د رزق نه ده ولا تعصوا او مگر زه فی الارض په ځمکه کې مفسدین فساد کوونکي